که هغه هم سر ورکاره کړو. لومړنی حالات د رستم لخوا دلته ترسره شوی و. دقیقا فرصت های خیلی زیاده برای تیم بلخ ایجاد شده بود که باید از فرصت استفاده میکردن، ولی در چاپاندازان هر دو تیم و تلاش انور پهلوان بود که نگذاشت امتیاز صورت بگیره که در همان لحظه هم و هر تیم که زحمت زیاد کشیده باشه بدون شک نتایج خوب را به دست خواهد آورد. کندوز د پهلوانانو لوري بریدونه ګورئ، تاسو د قرغیزي پهلوانانو له لوري هغه خوندور حرکات ګورئ، بهترین امتیازونو ترلاسه کول ګورئ. د سکاټ پهلوان او بیقوزي پهلوان به پرله پسې وکتلی شي. د سمې پهلوان له لوري دلته امتیاز ترلاسه کول ول. په نننۍ سیالۍ کې سمې هم د کندوز لپاره واقعا ډېر زیات بهترین ولوبېد، ښه ولوبېد. له دغه دفاعي دیوال څخه دلته نو د سیدال پهلوان حرکات او د سیدال پهلوان زبردست کار و ده. دقیقاً لحظات برتر را تا اینجای کار شما مشاهده کردین، لحظاتی که خیلی چالش برانگیز بود برای چاپاندازان هر دو تیم. ورزش زیبای بزکشی در کنار از اینکه قشنگی‌های خود را داره، در کنارش خیلی خطرناک و چالشی است. چهره مرد شماره 1 تیم کندوز زبی پهلوان بود که حرکت خیلی خوب را انجام داد و امتیاز